لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد توحید عقیدې مختصر درسونو کې پنځه اتیم سوال ته رسیدلی و. دې نه مخکې دا سوال بیان شوی و چې ولا او برا دا څه ته وایي. دا سوال دام ډیر مهم دی او دې ورځو کې ډیر زیات ضرورت دی دې سوال او الله موافق د دې ورځو سره. سوال دا دی چې ما حکم تهنئة الكفار بأعيادهم مثل عيد الكريسماس. د کفارو په اخترونو کې دغه شان هغوی ته مبارکي ویل د دې حکم څه دی؟ لکه کرسمس اختر چې دا د نصاراو اختر دی عیسیانو او په دې میاشت کې دی دسمبر دا میاشت چې کومه روانه ده چې نن غالبا 14 تاریخ دی نو په دې د دې میاشتې په 15 تاریخ باندې د دوی کرسمس اختر دی. نو کفارو ته د هغوی په اخترونو باندې مبارکي ویل د مسلمان دپاره څنګه دی چې د هغوی اختر و د هغوی ته مبارکي وي یا د هغوی روجې ختم شي هغوی ته مبارکي وي؟ د دې حکم په شریعت کې څه دی؟ جواب دا ده چې قال شیخ ابن عثیمین رحمه الله ویلی دی تهنئة الكفار بعيد الكريسماس او غيره من اعيادهم الدينية حرام بالاتفاق. وی کفارو ته د هغوی په اختر باندې مبارکي ورکول لکه کرسمس او داسې نور د هغوی اخترونه هغه چې دیني جنبه لري په دې باندې هغوی ته مبارکي ورکول حرام بالاتفاق د ټول امت مسلمه په رای باندې او په اتفاق او اتحاد باندې دا بالکل حرام دي. كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب احكام اهل الذمه. لکه څنګه چې دغه خبره دغه اتفاق د امت مسلمه او د علماو چې کفارو ته د هغوی په اخترونو باندې مبارکي ورکول دا حرام دي، ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب احکام اهل الذمه کې هم دا را نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. څوک چې د یو قوم سره مشابهت کوي د هغوی سره په تعلقاتو کې د هغوی په کارونو کې د هغوی په اخترونو کې د هغوی په روجو کې د هغوی په رسم و رواجونو کې، نو د الله پیغمبر فرمایي څوک چې د چا سره مشابهت کې دا سړی به د هغوی نه ورځ په قیامت به د هغوی په سب کې دا پاسېږي. څوک د چا سره اختر کوي، څوک د چا سره روجي نیسي، څوک د چا رسم و رواجونه کوي، نو د الله پیغمبر فرمایي دا سړی به د هغوی سره پاسېږي. ابن قیم رحمه الله په خپل دغه کتاب کې احکام اهل ذمه کې ډېر سخت فتوا په دې باندې ورکړی دا غوي. واما التهنئه بشعائر الكفر المختص به فحرام بالاتفاق. و کفارو ته مبارکي ورکول په هغه شیانو کې چې دا غوي د دین نخونه دي، دا غوي د دین نخې دي، لکه دا غوي د اختر کرسمس چې 15 د دسمبر باندې دا غوي د اختر دی تر د 45 او 50 پورې د اختر دا غوي دوام کوي. ځینې مسلمانان د هغوی په دې اخترونو کې چې کومې هغه چوټۍ نه ورکوي کارونو ته، یعنې خپل هغه رسمي کارونه هغه څه کې هغه چوټي کوي. نو دا وی دا بالکل په اتفاق د علماو باندې دا بالکل حرام دی چې د کافرانو کومه نښه د دین ده او ته په هغې باندې هغې ته مبارکي ورکړې دا حرام دي. لکه مثل ان یهنئهم باعیادهم وصومهم، لکه هغوی ته د هغوی په اخترونو باندې مبارکي ورکول، هغوی په روجو باندې اختر مبارکي ورکول، ورته وی چې عید مبارک علیک، ستاسو د اختر دې برکتي شي او ستاسو د اختر دې مبارک شي، دا ورته ویل. وهو بمنزله ان یهنئه بسجوده للصلیب. هغه وی دا داسې مثال لري لکه ته چې هغې ته مبارکي ورکې لکه هغه صلیب ته سجده کوي، وی دا داسې مثال لري چې ته هغې ته اختر مبارکي ورکې په دغه ورځ باندې، وی دا داسې مثال لري لکه هغه چې صلیب ته سجده کوي او ته مبارک دشه په دې کې د الله نورم خیر واچوي چې هغه صلیب ته سجده کوي که نه.
وې دا حکم هغې ته د کرسمس په اختر باندې مبارکي ورکول وې دا داسې مثال لري لکه هغه چې سړي ته سجده کوي ورته وایي آفرین شاباس الله دې لب کې نور هم خیر واچوي څنګه چې دا منې او دا ته قباحت کاري او دا ته بد کاري دغه شان د هغې ته د اختر مبارکي ورکول دا بد دي او حرام دي وی بل ذلك اعظم اثم عند الله بلکې هغوی ته به دغه اختر باندې مبارکي ورکول وی دا د دغې نه هم ګټه ګناه ده ډېره عظیمه ګناه ده واشد مقتا من التهنئه بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونهوه وی بلکې هغوی ته په دې اختر باندې او کرسمس باندې وی مبارکي ورکول وی دا د دین هم ډېره غټه ګناه ده او الله ډېر زیات په دې باندې غوسه کېږي لکه چا ته چې څوک چې شراب وڅکي و هغې ته مبارک د شراب څکل او ته پسې خوشحالۍ هغه مبارکي ورته ورکړي وی دا د اختر مبارکي د دغې نه هم غټه ګناه ده یو سړی نفس مړ کړي یو انسان مړ کړي په ناحقه باندې او ته په هغې باندې خوشحاله شي او هغې ته په هغې باندې مبارکي ورکړي چې آفرین شاباس او دا دې مبارک شه چې تا ډېره غټه اتلي وکړه او قرباني دې دغه شان ته وکړه د دغه نه مې دا غټه ګناه ده چې ته کافر ته په اختر مبارکي ورکړي او یا دغه شان ته یو سړی زنا وکړي او هغه هم په دې زنا کولو خوشحاله شي او ته ورسره دومره خوشحاله شي چې ورته وایې آفرین شاباش چې دا زنا د مبارک تاسې خوند او مزه واخیستله وی اختر مبارکي د دغې نه هم غټه ګناه ده کافر ته اختر مبارکي ورکول هغه وی وکثیر ممن لا قدر للدین عنده يقع في ذلك وډیر مؤمنان مسلمانان چې هغوی سره د دین قدر نشته دی دا په دې مسله کې واقع دي چې کفارو ته څه کوي د هغوی د چاپلوسۍ د وجې نه چېرې کاروبار به مې خراب شي او دغه شان ته پیسې به مې خرابې شي او ما دغه شان ته دنیا به مې خرابه شي وی د خپل دین قدر سره نه هغې ته مبارکي ورکوي هغې سره ځان شریک ګڼي هغې ته تحفې ورکوي هغې سره دغه شان ته په دغه ورځ باندې دغه شان ته شرکت کوي او هغې ته ځان ښیي چې ګوره موږ ستاسو انډیوالان یو موږ ستاسو غمخوارۍ موږ د تاسو سره اخترې شریکې دي نو ګوره دا د مسلمانانو سره وی دین قدر نشته دی هغه به ولا یدري قبح ما فعل او دې مسلمان ته پته نشته دی وی چې دی څومره غلط کار وکړو د خپل د غلط کار هغه دغه شان ته هغه پته ورته نه چې دا ما څومره عظیم جرم وکړو او څومره غټ جرم ما وکړو وفمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله سبحانه وتعالى وسخطه وچاچی یو بنده ته یو کس ته په ګناه مبارکي ورکړه بدعت وکړو په دین کې په هغې ته مبارکي ورکړي د کفر کارو کې په هغې ته مبارکي ورکړي و یقینا دې سړي ځان د رب العالمین غصې ته په خپله پیش ځان الله د الله غصې ته په خپله وړاندې کو دا سړی به د الله په قهر باندې اختی او د الله په غصه باندې به اختی یعنې دا حرام د مؤمنانو مسلمانانو کافرانو ته د هغوی په اخترونو باندې مبارکي ورکول او هغې ته په کرسمس کې مبارکي ورکول دا حرام دي دا د الله قهر په ځان باندې نازلول الله زموږ ته دې نه وساتي اما اوس یو کافر دی داسې یو خوشحالي هغې ته ورنصیب شي داسې یو کار هغې ته ورکړی شي چې هغه د دین سره کوم اړخ نه لري ته ورته مبارکي ورکړي نو دې کې پروا نه کوي دا حرام نه دي لکه هغه واده وکړي یو کافر دی ستا ګاونډ کې اوسي واده وکړي او ته ورته مبارک دي هغې باندې سره خوشحالي اظهار وکړي نو دې کې کوم حرمت دا نشته دی یا دغه شان ته هغه ماشومې پیدا شي یا دغه شان ته هغه ډېر لرې تللی او ډېر وخت مسافري کړي کور ته راشي او د مسافرۍ دپاره ستړي مشي له ورشي هغه کافر چې حربي نه وي هغه کافر چې هغه ذمي وي هغه کافر چې عام کافر وي چې هغې ته په هغې باندې ستړي مشي ورکړي نو په دې باندې کوم حرمت د شریعت د خوا نه دا نشته دی اما په هغې شیانو باندې چې هغه دیني جنبه لري لکه د هغوی اختر زمونږ په اسلام کې اخترونه دوه اختره دي یو عید الفطر بل عید الاضحى او د هغوی چې کرسمس کوم اختر دی داسې نورو کافرانو کوم اخترونه دي او په هغې ورته مؤمنان مسلمانان مبارکي ورکړي دا بالکل حرام دي او دې نه ځان ساتل پکار دي په دې باندې دغه کس باندې د الله قهر د الله غصه دا نازلېږي الله زموږ ستاسو حفاظت ته وکړي وصلی الله علی نبینا محمد